سلامونه جوړ په خیر. څو هفتې وړاندې طالبانو یو پلاوی ورمچي ته استولو او لاغه وروسته د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د مذاکرات کامیاب وو، ډېر ښه مذاکرات وو او په ډېره نرمه او خوږه لهجه ویلي چې موږ یو کامیاب مذاکرات لرل. مګر له هغې کامیابو مذاکراتو وروسته پاکستان پر کونړ بریدونه وکړل. دا د نن په خاص کونړ ولسوالۍ کې بریدونه شوي دي او د څو شپې وړاندې چې ما معلومات واخیستل بریدونه لا هم روان، عام وګړي پکې وژل شوي دي، ماشومان پکې وژل شوي دي، ټپیان ملکي وګړي، پوهنتون په نښه شوی دی. نو دا څنګه کامیاب مذاکرات چې څو هفتې وروسته بیرته بریدونه شروع شول؟ دا څنګه کامیاب مذاکرات چې هیڅ نتیجه یې ورنه کړله او بریدونه روان دي؟ که مذاکرات کامیاب وي نو خو نن باید نتیجه معلومه شوی وي، مګر نتیجه نه ده معلومه. نتیجه موږ ګورو چې بیا هم بریدونه دي، بیا هم وژنې دي، بیا هم ډار د خلک کډوال کیږي. د کونړ نه ګڼو خلکو کورونه نورو سیمو ته بوتلل. دا څنګه مذاکرات دي چې قومي مشران بیا مجبوریږي چې په باجوړ کې یا د باجوړ له قومي مشرانو سره یو ځای خبرې وکړي او له هغه وروسته دوی هم ورو همغه تصمیم چې د نورستان قومي مشرانو نیولی و هغې ته لاړ شي او پخپله باندې د پاکستان د پوځ سره خبرې وکړي. دا خو دا معنا لري چې طالبان دروغ وایي، رښتیا نه وایي. که چېرته یې رښتیا ویلي نو خو باید ویلي وی چې د ورمچي مذاکرات ښه نه وو، هېڅ ډول نتیجه نه لرله. ځکه که نتیجه لرله نو نن به عام خلک نه وژل کېده. نو د طالبانو څومره مذاکرات چې وو، څه ډول خبرې چې وي او څه ډول دروغ چې په دغه تیرو 2-3 هفتو کې ویلي وو، دا ټول دروغ وختل. دا رښتیا نه وو. سره د دې چې د دوی د تبلیغاتي شبکې چلونکي بیرته په خپلو افغانانو شروع شول، کنځاوي، بدرت، د جاسوسۍ او د الحاد او د مرتد کېدو ټاپې پرې ولګولې. خو په حقیقت کې وضعیت بل ډول دی، وضعیت خراب دی. که چیرې همدغه ډول دوی دروغ وایي ولس ته، رښتیا خبره ورته نه کوي، ولې دا بریدونه روان دي، ولې څوک مخنیوی نه کوي، ولې خاموش دي؟ که همدغه ډول روان وي نو دا خو په خپله باندې یو انارشۍ ته لاره هوارول دي. تر اوسه پورې دا ثابته نه شوه دا جنګ د څه دپاره، ګټه یې افغانانو ته څه ده، تاوان یې څه دی. د پاکستان ګټه او تاوان خو معلوم دی، خو د افغانانو لپاره یې ګټه څه ده؟ دا به طالبان روښانه کړي چې ورته وایي چې وژل کېږئ نو دغه ګټه لري، مګر نه ګټه شته، نه کوم پای لري. ولې بیا هم جګړه روانه ده او ته هم غلی. نو دا خو خپله د یوې پوښتنې خبره ده، باید پوښتنه وشي تاسې ولې غلي یئ او د دې جګړې ګټه او تاوان څه دی؟